که تاسې دا کار ونه کړ او یقیني ده چې هیڅکله به یې ونه شئ کړای نو وویریږئ له هغه اور نه چې د هغه خس خاشاک به انسانان او کاڼي وي چې تیار کړی شوی دی د حق د منکرانو لپاره. او ای پیغمبره کوم خلکو چې په دې کتاب ایمان راوړ او ښه عملونه یې وکړل هغو ته زیری ورکړه چې د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر لاندې یې ویالې بهیږي. د هغو باغونو میوې به په شکل کې د دنیا میوو ته څیرمه وي. کله چې کومه میوه د خوراک لپاره هغو ته ورکړی شي نو هغوی به ووایي چې همدغسې میوه له دې نه مخکې په دنیا کې موږ ته راکړی شوې وه. د هغو لپاره به هلته ډېرې سپېڅلې ښځې وي او هغوی به هلته د همیش لپاره اوسیږي. هو الله له دې نه هیڅکله شرم نه کوي چې د میاشتې یا له دې نه هم د کوم زیات حقیر شي مثالونه راوړي. کوم خلک چې د حق خبرې منونکي دي هغوی د دې مثالونو په لیدلو پوهیږي چې دا حق دی چې د هغو د همغه رب لخوا راغلی دی. او څوک چې منونکي نه دي نو هغوی د دې مثالونو په اورېدلو دا وینا کوي چې له داسې مثالونو سره د الله څه سروکار دی. په دې شان الله په همدې یوه خبره ډېر خلک په ګمراهۍ کې اخته کوي او ډېرو ته سمه لاره ښیي او په ګمراهۍ کې هغه کسان اخته کوي چې فاسقان دي. هغه کسان چې د الله عهد د ټینګ تړون نه وروسته ماتوي. الله چې د کوم شي د پیوندولو امر کړی دی هغه غوڅوي او په ځمکه کې فساد خوروي. په حقیقت کې همدا خلک زیانکاران دي. تاسې څنګه له الله سره د کفر چلند غوره کوئ؟ په داسې حال کې چې تاسې بې روحه وئ هغه تاسې ته ژوند درکړ بیا همغه ستاسې ساه اخلي بیا همغه دوهم ځل تاسې ژوندي کوي بیا د همغه لوري ته ستاسې ورګرځېدل دي. هماغه ذات دی چې هغه ستاسې لپاره د ځمکې ټول شیان پیدا کړل بیا یې پورته خواته توجه وکړه او اسمانونه یې برابر کړل او هغه د هر شي علم لري. او بیا لکشان هغه وخت په زړه کړه چې کله ستا رب پرښتو ته ویلي و چې زه په ځمکه کې د یو خلیفه پیدا کوونکی یم. هغو عرض وکړ آیا ته په ځمکه کې داسې یو څوک ټاکې چې د هغې نظم خراب کړي او وینې تویې کړي. ستا له حمد و ثنا سره تسبیح او ستا لپاره سپېڅلې ستاینه خو همدا مونږ کوو. الله وفرمایل زه پر هغه څه پوهېږم چې تاسې پرې نه پوهېږئ. له هغه وروسته الله آدم ته د ټولو شیانو نومونه وښودل بیا هغه پرښتو ته وړاندې کړل او ویې ویل که ستاسې دا ګمان صحیح وي چې د کوم خلیفه په ټاکنه کې به نظم وران شي نو د دې شیانو نومونه وښیئ. هغو عرض وکړ له نیمګړتیا نه پاک خو یوازې ستا ذات دی موږ خو صرف دومره علم لرو چې تا موږ ته راکړی دی. په حقیقت کې په هر څه پوهېدونکی او د هر څه علم لرونکی له تا پرته بل څوک نشته. الله آدم ته وویل دوی ته د دې شیانو نومونه وښیه. کله چې هغو ته د هغو ټولو نومونه وښودل نو الله وفرمایل ما تاسې ته نه ویلي چې زه د اسمانونو او ځمکې پر هغو ټولو حقیقتونو پوهېږم چې له تاسې نه پټ دي. څه چې تاسې ښکاره کوئ هغه هم ما ته معلوم دي او څه چې تاسې پټوئ پر هغو هم زه پوهېږم. او کله چې موږ پرښتو ته امر وکړ چې د آدم په وړاندې سرونه ښکته کړئ نو ټولو سرونه ښکته کړل خو ابلیس انکار وکړ. هغه د خپلې لویۍ په غرور اخته و او د نه منونکو له ډلې څخه شو. او بیا موږ آدم ته وویل چې ته او ستا ماینه دواړه په جنت کې اوسېږئ او دلته په پراخۍ سره چې څه مو زړه غواړي خورئ خو دې ونې ته پام مور ګرځوئ که نه نو په تېرې کوونکو کې به وشمېرل شئ. په پای کې شیطان دوی دواړه هغې ونې ته په لمسولو زموږ د امر له مننې واړول او له هغه حالت نه یې ویستل چې هغوی پکې وو. موږ امر وکړ چې اوس تاسې ټول له دې ځایه کوز شئ. تاسې یو د بل دښمنان یې او ستاسې تر یوې خاصې مودې پورې په ځمکه کې هستوګنه او هملته ژوند تېرول دي. نو آدم له خپل پروردګار څخه څو کلمې زده کړې او پروردګار یې د هغه توبه قبوله کړه. بېشکه چې هغه لوی توبه قبلونکی او د رحمت څښتن دی. موږ وویل چې تاسې ټول له دې ځایه کوز شئ. بیا چې تاسې ته زما لخوا کوم هدایت ورسیږي نو څوک چې زما د دې هدایت پیروي وکړي نو پر هغو باندې به څه ویره او غم نه وي. او څوک چې د ده له منلو نه انکار وکړي او زموږ آیاتونه دروغ وانګیري هغوی دوزخ ته ورتلونکي دي هلته به هغوی همیشه اوسیږي.
ای بني اسرائیلو لږ پاملرنه وکړئ زما هغه نعمت ته چې پر تاسې مې لورولی و له ما سره چې ستاسې کوم تړون هغه تاسې سرته ورسوئ نو زما چې له تاسې سره کوم تړون هغه به زه ترسره کړم او یوازې له ما نه وویریږئ او ما چې کوم کتاب لیږلی دی پر هغه ایمان راوړئ دا د هغه کتاب تاییدونکی دی چې له تاسې سره له پخوا نه موجود و له دې عمله تر ټولو د مخه تاسې ورڅخه انکار مه کوئ په لږ بیه زما آیاتونه مه خرڅوئ او زما له غضب نه ځان وساتئ باطل ته د حق جامه مو راغوندئ او له پوهېدو سره سره د حق پټولو هڅه مه کوئ لمونځ قایم کړئ زکات ورکړئ او کوم خلک چې ماته ټیټیږي تاسې هم له هغو سره ټیټ شئ تاسې خو نورو ته د ښې لارې غوره کولو لپاره وایاست مګر خپل ځان هېروئ په داسې حال کې چې تاسې کتاب لولئ آیا تاسې له پوهې څخه هیڅ کار نه اخلئ په صبر او لمانځه د الله مرسته وغواړئ په دې کې شک نشته چې لمونځ یو ډېر سخت کار دی مګر په طاعت کوونکو کوم کسان چې یقین لري دوی له خپل رب سره یو ځای کېدونکي او د همغه لوري ته ورګرځېدونکي دي ای بني اسرائیلو زما هغه نعمت در یاد کړئ چې هغه مې پر تاسې پیرزو کړی او دا چې د نړۍ پر ټولو ملتونو مې تاسې ته فضیلت درکړی او له هغې ورځې وویرېږئ چې هلته هیڅوک هیڅ چا ته یوه ذره په درد نه خوري نه د هیڅ چا سپارښتنه ومنله شي نه هیڅوک د فدیې په بدل کې پرېښودای شي او نه له ګناهکارانو سره له کوم لوري مرسته وکړای شي یاد کړئ هغه وخت چې موږ تاسې ته د فرعون له غلامۍ نه نجات درکړ هغو تاسې په سخت عذاب کې اخته کړي وئ ستاسې زامن یې حلالول او ستاسې لوڼې یې ژوندۍ ساتلې او په دې حالت کې ستاسې د رب له لوري پر تاسې لوی ازمایښت در یاد کړئ هغه وخت چې ستاسو لپاره مو سمندر څیرې کړ نو تاسې مو وژغورلی او فرعونیان مو په داسې حال کې غرق کړل چې تاسو ورته کتل در یاد کړئ چې کله موږ موسی د 40 شپو ورځو په قرارداد راوغوښت نو تاسې د هغه پسې شا خوسکی په خدایي ونیو په هغه وخت کې تاسې له حده ډېر زیات تیری کړی خو د هغې له پاسه هم موږ تاسې ته عفو وکړه چې ښایي اوس شکر کوونکي اوسئ یاد کړئ چې په همغه وخت کې چې تاسې دا ظلم کاوه موږ موسی ته کتاب او فرقان ورکړ څو تاسې د هغه په وسیله سمه لاره ومومئ در یاد کړئ چې کله موسی له دې نعمت سره درستون شو نو خپل قوم ته وویل چې ای خلکو تاسې په خدایي سره د خوسکی په نیولو پر خپل ځان سخت ظلم کړی دی نو تاسې د خپل خالق په وړاندې توبه وباسئ او په خپلو کې سره ووژنئ په همدې کار کې ستاسې د خالق په وړاندې ستاسې ښه توب دی په هغه وخت کې ستاسې خالق ستاسې توبه قبوله کړه چې هغه لوی بخښونکی او د رحمت څښتن دی در په زړه کړئ هغه وخت چې کله تاسې موسی ته ویلي وو چې موږ به ستا په خولو تر هغه باور ونه کړو تر څو چې په خپلو سترګو په څرګنده توګه خدای له تا سره په خبرو کولو ونه وینو هغه وخت تاسې په رڼو سترګو کتل چې یوه قوي صاعقه درته راغله تاسې بې روحه غورځېدلي وئ مګر بیا موږ ژوندي راپاڅولی په کار ده چې له دې ښېګڼې وروسته تاسې شکر وباسئ موږ ورېځ پر تاسې سوری کړ د من او سلوا خواړه مو درته برابر کړل او تاسې ته مې وویل چې کوم پاک شیان چې موږ تاسې ته روزي کړي دي هغه خورئ خو ستاسې پخوانیو چې څه وکړل هغه پر موږ ظلم نه و بلکې هغو خپله پر خپل ځان ظلم وکړ او یاد کړئ چې کله موږ ویلي وو چې دې کلي ته چې ستاسې په مخ کې دی ننوځئ د هغه حاصلات چې څنګه مو زړه غواړي هغسې په خوند وخورئ مګر د کلي په دروازه کې د سجدې په حال کې ننوځئ او ووایي یا الله زموږ ګناوې وبخه موږ ستاسې خطاګانې در بخو او په نیکو کارانو به لا زیات فضل او مهرباني پیرزو کړو کومه خبره چې ویل شوې وه ظالمانو هغه بدله کړه نور څه یې وکړل په پای کې موږ په ظلم کوونکو له آسمانه عذاب نازل کړ دا سزا د هغو نافرمانیو وه چې هغو کولې او هغه وخت در یاد کړئ چې کله موسی د خپل قوم لپاره اوبه وغوښتلې نو موږ وویل چې په فلاني تیږه باندې په خپله همسا ګزار وکړه چې بیا له هغې نه 12 چینې وخوټېدې او هره قبیله وپوهېده چې له کومه ځایه خپلې اوبه واخلي په هغه کې دا لارښوونه شوې وه چې د الله له لوري درکړای شوې روزي وخورئ وڅښئ او په ځمکه کې ورانی مه کوئ هغه وخت در یاد کړئ چې تاسې ویلي وو چې ای موسی
مونږ په همدا یو ډول خوړو صبر نشو کولای. له خپل رب نه دی وغواړه چې مونږ ته د ځمکې حاصلات تره، بادرنګ، غنم، نسک او پیاز راکړي. نو موسی وویل آیا د یو غوره شي په ځای تاسې د کم ارزښته شیان واخیستل غواړئ؟ ښه نو کوم ښار ته لاړ شئ، څه چې غواړئ هلته به یې ومومئ. په پای کې خبره دې ته ورسېده چې ذلت او خواري، بېوزلي او بده ورځ ورباندې راغله او د خدای په قهر اخته شول. دا یې نتیجه وه چې هغو د خدای له آیاتونو انکار شروع کړ او د پیغمبرانو په ناحقه وژلو لاس پورې کړ. دا یې نتیجه وه د هغو نافرمانیو او د دې خبرې چې هغوی د شرعیت له پولو نه پرله پسې پښې اړولې. باور ولرئ چې هر څوک چې د قرآن منونکي وي، یا یهودیان وي، عیسایان وي، یا صابیان وي، نو چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړي او غوره عمل وکړي، د هغو اجر د هغو له رب سره دی او د هغو لپاره هیڅ ویره او غم نشته. او در یاد کړئ هغه وخت چې کله موږ د تور غار پر تاسې پورته کړی او له تاسې نه مو تعهد اخیستی او ویلي مو چې کوم کتاب چې موږ درکوو هغه په کلکه ساتنه واخلئ او په هغه کې درج شوي حکمونه او لارښودنې زده کړئ. په دې وسیله هیله کېدای شي چې تاسې د پرهیزګارۍ چلند غوره کړی شئ.